السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په چیرې ویډیو کې دوستانو موږ تاسو زده کړه چې څنګه مو کولی سوای بوټیبل USB ډرایو جوړ کړو. د هغه طریقه ما تاسو ته په چیرې ویډیو کې ټوله ښودلې وه، خو نن غواړم چې تاسو ته یوه بله طریقه هم وښیم چې څنګه کولی سو د بوټیبل USB یعنې فلش ډرایو څخه ISO فایل بیرته جوړ کړو، او همدارنګه هغه ډیویډیانې چې موږ تاسې یې په بازار کې رانیسو د وینډوز ډیویډیانې، د هغه څخه موږ څنګه کولی سو چې ISO فایل جوړ کړو. نن دغه دوې طریقې تاسو ته ښیم په ډېر اسانۍ سره. نو د ټولې نه مخکې به تاسو دې سایټ ته راسئ. د ټول نه مخکې به دا سایټ ته راسئ www.ImgBurn.com ته. کله چې دې سایټ ته راغلاست وروسته به بیا د ډاونلوډ بټنه ووهئ. ډاونلوډ بټنه چې مو ووهل وروسته بیا که چیرې تاسو غواړئ هر فایل په دغو کې غواړئ را ډاونلوډ کړئ، ټول کار کوي، خو فایل را ډاونلوډ کړئ او ImgBurn په نامه سافټویر و خپل کمپیوټر ته انسټال کړئ. د دې مخکې ما را ډاونلوډ کړی دی، خو تاسو ته یې زه د ډاونلوډ طریقه کله چې مو دلته هر یو لینک وولئ وروسته ورپسې ډاونلوډ، خو زه یې کینسلوم، ولې مخکې نه مخکې مې را ډاونلوډ کړی دی دا سافټویر و کمپیوټر ته، او همدارنګه مې انسټال کړی هم دی. تاسو به یې وروسته انسټال کړئ خپلو کمپیوټرانو کې. ImgBurn سافټویر به راخلاص کړو. کله چې مو ImgBurn سافټویر راخلاص کړئ تاسو دلته څو اپشنې وینئ. اول اپشن ISO فایل څنګه کولی شو چې پر یو DVD یا پر CD باندې رایټ کړو. هغه وینډوز ډیویډیانې یا سیډیانې چې موږ تاسو یې ISO فایل ځینې جوړوو دوهم اپشن دی. نو اوس به د وینډوز 7 DVD که وینډوز 7 وي که وینډوز 10 وي چې د هر وینډوز CD وي کمپیوټر ډیویډ روم ته به داخل کړئ. نو اوس ورځو و کمپیوټر ته تاسو ته طریقه ښیم. کله چې مو کمپیوټر ته DVD ور داخل کړله د وینډوز، بیا کمپیوټر چې هغه پورته کړه رابسو CD DVD به وګورو چې کمپیوټر پورته کوي. کمپیوټر ته مې د وینډوز 7 DVD داخل کړه، خو کمپیوټر د وینډوز 7 DVD پورته کړه. نو وروسته به راسو دې دوم اپشن ته create image file from disk، دا به ووهئ. اتومات ډیسک انتخاب دی، تاسو به هغه ځای ورته انتخاب کړئ چې چیرې غواړئ ISO فایل کښېږدئ. وروسته به بیا براوز فار ا فایل اپشن ووهئ. کله چې مو دا ووهل دلته که چیرې تاسو غواړئ چې هر څه ورته نوشته کړئ نوشته کولی شئ. وینډوز 7 مو ورته ولیکئ، وروسته ډیسکټاپ ورته انتخاب کړئ، وینډوز 7 مې ورته ولیکئ. کله چې مې وینډوز 7 ورته ولیکئ دلته نو بیا وروسته سیو، د هغه څخه وروسته ریډ دغه اپشن دا ووهئ. پروسه به شروع سي. کله چې پروسه په بشپړه توګه پراس وله تاسو ته به په مکمله ډول سره ISO فایل جوړ شوی وي. تاسو ګورئ دلته سیکټور سایز ټایم دا ټول تاسو وینئ. ټایم ریمینینګ 15 دقیقې وخت پاته دی، دلته یې 15 دقیقې وخت راکړی دی، کیدای شي تر دې لږ هم وي. تقریبا 28 ثانیې پاته دي، کرار پسې کمیږي ثانیې. تاسو ګورئ ټایم ریمینینګ ته
نور دا پروسه بشپړه کیږي. موږ تاسو به وګورو چې د وینډوز د ډي وي ډي څخه مو یو ISO فایل څنګه جوړولی سوای. نننۍ اپیزوډ Operation successfully completed. په بشپړه توګه دا پروسه پای ته ورسېدل. اوس به د ImgBurn سافټویر څخه په مکمل ډول ووځو. تاسو وګورئ پر ډیسکټاپ د وینډوز 7 ISO فایل پروت دی. دا یو ISO فایل سو چې 4.6 GB دی. تقریبا 4.5 GB ته رسیږي. ISO فایل مو په بشپړه توګه جوړ کړئ. اوس به زه تاسو ته دا طریقه به هم درته وښیم چې څنګه کولی سو USB فلاش ډرایو یعنې فلاش چې موږ تاسې بوټیبل جوړ کړی وي څنګه کولی سو چې یو ISO فایل ځینې جوړ کړو چې هغه د وینډوز مکمل ټول فایلونه دي. بیا راځو دغه ImgBurn پروګرام را خلاصوم. ImgBurn پروګرام خلاصو. اوس به USB فلاش ډرایو د کمپیوټر سره وصل کړو. اوس غواړم هغه USB فلاش ډرایو چې موږ مخکې بوټیبل جوړ کړی وو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته طریقه ښودلې وه. اوس هغه د کمپیوټر سره وصل کوم. چې کله مې د کمپیوټر سره وصل کړئ تاسو ته نوره طریقه ښیم. کمپیوټر سره مو USB فلاش ډرایو یا فلاش د کمپیوټر سره وصل سو. اوس ورځو کمپیوټر ته چې تاسو ته طریقه وښیم. USB فلاش ډرایو مو د کمپیوټر سره وصل کړئ. اوس تاسو ته زه ښیم دا هغه فلاش دی چې موږ مخکې بوټیبل جوړ کړی و. نو د دې فلاش دپاره به تاسو دا اپشن انتخاب کړئ. create image file from files folders. دا به ورته انتخاب کړئ. چې کله مو دا ورته انتخاب کړئ وروسته به browse for a folder دا به ورته ووهئ. وروسته به تاسو راسئ فلاش ډرایو به انتخاب کړئ. کله چې فلاش ډرایو انتخاب کړئ چې فلاش ډرایو زموږ د جی دی وروسته به هغه ساحه ورته انتخاب کړئ چې چیرې غواړئ تاسو د ISO فایل کښېږدئ. زه ورته ډیسکټاپ انتخابوم او وروسته دلته وینډوز 10 یعنې فایل نیم یې وینډوز 10 دی. وروسته به تاسو د سیو اپشن ورته انتخاب کړئ. سیو کله چې مو دا اپشن ورته انتخاب کړله وروسته به اډوانس ته راسئ. اډوانس به ورته انتخاب کړئ. په اډوانس کې به بوټیبل ډیسک ورته انتخاب کړئ. د بوټیبل ډیسک څخه وروسته دلته اپشنز درکوي. میک ایمیج بوټیبل دا چک مارک به ورته صحیح کړئ. وروسته به براوز فار ا فایل ورته انتخاب کړئ. بیا به هغه فلاش ته ورسئ چې تاسو بوټیبل جوړ کړی دی هغه چې انتخاب کړی مو دی هغه فلاش به ورته انتخاب کړئ. په هغه کې به د بوټ فولډر سلیکټ کړئ. د هغه څخه وروسته ETFS بوټ فایل به ورته انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړئ وروسته اوپن دا به دلته انتخاب سي په بوټ ایمیج اپشن کې. د هغه څخه به وروسته دلته ورته ولیکئ مایکروسافټ کارپوریشن. په ډیولپر آی ډي کې به مایکروسافټ کارپوریشن ورته ولیکئ. د هغه څخه وروسته به
sectors to load دا به ورته 8 کوي. کله چې ما 8 ورته انتخاب کوي نور پروسه بشپړه ده. را بسو بیلډ ته. بیلډ اپشن به پرس کوي یعنی انتخاب بکوي. دا به ورته انتخاب کوي یس. کله چې ما هغه ورته انتخاب کوي د هغه څخه وروسته اوکې. سیکټور سایز time remaining لس دقیقې وخت اخلي په یو څه بالا. د هغه څخه به وروسته ISO فایل په بشپړه توګه جوړ سي. ته نوې اپیزوده نور بشپړه کیږي. Operation successfully completed. نو د بوټیبل فلش ډرایو څخه مو ISO فایل په بشپړه توګه جوړ کړي. اوکې. وروسته به ImgBurn پروګرام څخه اگزیټ سو. تاسو ګورئ دا دوه ISO فایلونه. اوه مو د DVD څخه جوړ کړئ. لس مو د بوټیبل USB یعنی فلش څخه ISO فایل جوړ کړئ. نو دا د ISO فایل طریقه چې څنګه مو کولی سئ په اسانۍ سره یو ISO فایل د DVD یا د بوټیبل فلش ډرایو څخه جوړ کړو. خو نور پروګرامونه هم شته لکه واین ISO، پاور ISO او داسې نور پروګرامونه. د هغو د لارې څخه هم موږ کولی سو. خو دا تر ټولو یو اسانه او اسانتره لاره وه.